ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهم او وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر: د لښکرګاه ښار په پاباجي سیمه کې د طالبانو د جګړې مسؤل وژل شوی دی. ملي دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواکونو نن د هلمند په ندالي کې د طالبانو یو پټنځای په نښه کړی چې په پایله کې د ملا شاه ولي چې په جاینجیر او باباجي سیمو کې د جګړې رهبري کوله له خپلو دریو ملګرو سره وژل شوی دی. دوهم خبر: ولسمشر غني یو ځل بیا له طالبانو غوښتل چې د افغانانو غوښتنه ومني او د جګړې پر ځای مذاکراتو ته ادامه ورکړي. نوموړي چې نن یې په ملي دفاع وزارت کې د نبوي میلاد د نمانځنې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې ګډون کړی وویل افغانان مسلمانان دي او دلته د مذهب او دین تر عنوان لاندې د جګړې دوام غیر شرعي دی. ولسمشر زیاته کړه طالبان دي د دې مبارکې ورځې په مناسبت له جګړو لاس په سر شي او مذاکرات دي چټک مخته یوسي. دریم خبر: زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره کتلی دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ وایي چې دواړو لوریو په دې لیدنه کې پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. هغه وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او ورسره مل پلاوي له ملا برادر سره پر بیلابیلو مسایلو بحث کړی دی. څلورم خبر: فرانسه کې یو تن د چړې په واسطه 3 کسان وژلي. د راپورونو له مخې د فرانسې په نیس ښار کې یو تن د چړې په واسطه 3 کسان ووژل او څو نور یې ټپیان کړي دي. دا پیښه په یوه کلیسا کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې د برید یو قرباني د کلیسا خدمتګار یو عبادت کوونکی او یو بله ښځه ده. د فرانسې پولیسو ویلي چې د پیښې قربانیان یې روغتون ته لیږدولي دي او له 3 واړو څخه سرونه غوڅ شوي دي. وروستی خبر: محسن داوړ وایي هیڅ ګواښ مو د حق غوښتنې غږ نشي چوپ کولی. پاکستانی پولیسو د پی ټی ایم مخکښ مشر او دغه راز د پارلمان غړي محسن داوړ ته خبرداری ورکړې دی چې د الفرقان په نامه یوې ډلې لخوا ورته ګواښونه شوي دي نو باید په خپل ځان پام وکړي، غیر ضروري غونډو کې له ګډونه ډډه وکړي او خپلې سیمې ته د ستنېدو پر مهال د پولیس په جریان کې وساتي. محسن داوړ د یادو ګواښونو په تایید سره ویلي چې دوی تر دې وړاندې هم ورته ګواښونه شوي دي او په وینا یې د دې ګواښونو موخه دا ده چې دوی له سیاسي فعالیتونو راوګرځوي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبرې ټولګې به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.